تاسو څه وکړل؟ تاسو چې شي دونې باوري کړی یاست چې دلته ناکې ولاړ یاست؟ ایا د نړۍ په هغه وروستۍ برخه کې ساه ایستلی سئ تر څو د ایکوپس څخه یو بندي کس چې په دوکې او چمبازۍ سره وروستل سوی دی را وباسئ؟ د دې کپس بندي یعنې جک سپارو به بېرته راولي؟ په تو ژغورونکو کې د کوم یوه ځای عجیدلی چې بره زما وژغورلو ته رالی؟ دا وخت نو پخوا و چې هر غله به د خپل ځان دپاره کار کوي او هر یوه به خپل ځان ته باچهي درلودله. آن وخت هم نسوی کولی چې دی ختم کړي. ښه زه ونیسو سره سفر وکړم د څلورو سره زما د وژلو هڅه وکړل مګر ما یو در پکښې کامیابه سو. زموږ دښمنان غواړي یووالی وکړي تر څو موږ ختم کړي. نو تر هغو وجنګېږي چې ټوله ختمیږي. د غلو باچا او د سمندر د څلورو طرفو نامې سنګاپور ته په خیر راغلاست. باید یو ځای سره واوسو. ښه دوی خو زموږ په وختونو کې دومره کسان نه وه. نو زه بیا د دې څه ځان په پیسو خلاصوم. زموږ تر منځ څه شوي دي ما په خپل سر نه دي کړي. ښایست چې دا خبر جاسم خپل ځان ته وکړه. دوی پوهېږي چې دوی د مرګ سره مخ دي نو دوی حالت را جمع کېږي چیرې چې دوی راټولېدو ته مجبوره کوي. واده کوو؟ دا وخت ولاکه د دې خبرې یې